د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان په دې خپرونه کې درته د الماسو غمي ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. لاړم، کمپیوټر می خلاص کړ او فلش می ورته داخل کړ. د جلۍ غږیز فایل می پیدا کړ او پلی می کړ. ناهید په خپلو خبرو پیل وکړ. زه ماشومه وم او بیا پیغله شوم، خو ما کومه ښه ورځ ونه لیده. تقدیر زما د نصیب کرښې د یوې بدمرغې جلۍ په بڼه لیکلې وې. زه د مور و پلار یوه لور یم چې نه ورور لرم او نه بله خور لرم. د یوه بې مسؤلیته پلار سره ژوند کوم. هغه د نورو لپاره بې تفاوته حس لري، خو کوم شي کې چې خپله ګټه وي او دی پرې راحته کیږي نو بیا زما په سر که کومه سودا وي هم باک نه پرې راوړي. هغه دومره بې تفاوته دی چې کله کله زه د ده د کړنو ته وګورم نو په کورنۍ رشتو بې باوره شم. پلار، ورور، خور او زما ژوند هغه وخت د بربادۍ پر کړنګ ودرېده چې مور مې رانه وکوچېده او له خپلې ارام بښونکې غېږې بې برخې شوم. هغه سرطان وه، د سږو سرطان یې درلود، خو موږ هغه وخت پرې پوه شو چې ډېر ناوخته شوی و. د هغه د سږو سرطان ځیګر او سینو ته لیږد کړی و. یو ورځ مې د مکتب جامې واغوستې، بوټان مې رنګ کړل، د هغې مخې ته ودرېدم. ښه راته معلومه شوه. اجازه مې ترې وغوښته چې لاړه شم. ښکته پورته یې راته وکتل. دغو کتلو یې له پخوا ډېر توپیر درلوده. ځان سره یې ورو نامې خدا وویل. راته یې کړه، لورې مکتب ته لاړه شه، خو له ځان سره ډېر پام کوه. ته اوس پیغله شوې یې، ته له نورو ډېر توپیر لرې. د لارې د وږو لیوانو سختې سترګې در وړي. ته اوس ماشومه نه یې، اوس یې د ځوانۍ پړاو پیل شوی دی. ما ورته وخندل. ورته مې کړه، زه له نورو څه توپیر لرم؟ زه هم دوه سترګې لرم، هغه هم. زه هم دوه غوږونه لرم، هغه یې هم لري. زما هم یو مخ دی، نور هم یو مخ لري. نه لورې، پر تا د خدای لورینې ډېرې دي. دا سمه ده چې ته هم دوه سترګې لرې، نورې پیغلې هم لري، خو ستا پیالې سترګې له نورو سره هیڅ وخت هم د توپیر وړ نه دي. ته یوسف مخې څرنګه د نورو سره ځان مساوي کوې. دغه نړۍ د ښکلا لیوني ډېر کم لري، کوم چې د ښکلا په ارزښت پوهیږي. دلته ټول د هوس لیوني دي. د هوس لیوني بیا د ښکلا خاوندان سخت اذیت کوي. د هغوی قدر او درناوی صرف د خپل هوس لپاره وي، او کله چې څوک د دوی د هوس نانځکه جوړه نشي او بغاوت کوي نو بیا یې له یاده ووځي چې زما په وړاندې څوک دی او زه ورسره څه کوم. دوی دومره وحشي دي چې د انسانیت د سړي زړه توروي. ځکه خو په ځان پام کوه، که نه خپلې شیدې نه در بښم. مور مې ماته د ګواښونو د ویرې له امله په ژړا شوه. په پلوي له خپلو سترګو اوښکې پاکې کړې. بیا یې وویل، یا خو ښه په ورونو کې پټوئ چې پام یې در باندې کولی، او یا هم خدای در باندې د دومره ښکلا لورینه نه وی کړې. مورې، زه کله ښکلی یم؟ ته اصلا ماته د مورتوب په سترګه ګورې. هره لور مور ته ښکلی ښکاري، که نه نور حقیقت بل ډول دی. نه لورې، داسې مه وایه. حقیقت دا دی چې ته د الماسو غمی یې. ماته یې په خبره وخندل او له ځان سره مې وویل، کاش هر چا د نورو په وړاندې د مور په څیر نظر لرلی. څوک چې په خپل اولاد کې یوازې د ښو صفتونو لپاره سترګې غړوي. هغې زما د صفت بلا کلمې تکرار کړې، خو زما د ځان صفت نه خوښیږي، ځکه زه هم دلته تر تېرېږم. خدای پاماني مې ترې واخیسته او دا مې هم ورته وویل، که دې ځان ناسم احساسوې نو بیا نه ځم. هغې راته وویل، لورې نن دې د 12 صنف اخري ازموینه ده. زه ښه یم، که ته نن لاړه نه شې نو بیا د اول نمرګي څخه غورځې. ما ورته کړه چې پاچا هم شم، خو چې ته نارامه وې، په سختۍ کې وې، ما ته بې ارزښته وي. که په رښتیا ښه نه وې بیا نه ځم. خو هغې زما ازموینې ته لومړیتوب ورکړی و او ما ته یې د ځان د ښه توب ډاډ راکاوه. د تلو اصرار یې وکړ. زه هم د ازموینې لپاره
د مکتب په لور رهي شوم. مکتب له موږ کافي لرې و. لاړم. د ازموینې صحنې ته د ننوتو مخکې یې ټلیفون رانه کېښوده. ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې مور مې ناروغه ده، ټلیفون را سره پرېږدئ، خو هغوی د پلمې ګمان کو. د نقل وسیله یې ګڼله. زما زارۍ نه اورېدې، فون یې رانه واخیست. زما بدبختي دا وه چې مور مې زما ازموینې ته د داخلېدو سره سم وضعیت خراب شوی و. بیچاره ما ته فون کړی و، خو زما تلیفون بند و. پلار مې هم چیرې په یو مارکیټ کې په 15,000 افغانۍ چوکیدار و، هغه هم په کور کې نه و. څه زغم یې کړی و، خو چې حالت یې ښه خراب شوی و نو د څنګ ګاونډي ته یې خبر ورکړی. هغوی په داسې حالت کې روغتون ته وړې وه چې په خپل حالت کې نه وه، بېهوښه وه. زما ازموینه خلاصه شوه. ملګري ټولګیواله یو بل ته ورغاړه کېدې، خو ما مې جسم په مکتب، خو زړه مې کور کې د مور سره و. موبایل مې چوکیدار ته له ډېرې بیړې له یاده وتلی و. راسن کور ته راغلم. له دروازې چې کور ته دننه شوم، کور کې چوپه چوپتیا وه. د مور خوږ غږ مې وکړ، هیچا ځواب را نه کړ. د مور کوټې ته لاړم. د هغې ځای او روجایي ګډ وډ پراته وو. کمبله یې یوې څنډې ته نامنظمه ټوله شوې وه. تشناب ته مې منډه واخیسته، هلته هم څوک نه وو. د ګاونډي دروازه مې ور وټکوله. د هغوی یوه زړه مشره مېرمن راووته. زما له پوښتنې مخکې یې خوله را باندې را پرې کړه. ویل یې ډمې کوچنی، د مکتب د بلا در په سر شي. مور دې د مرګ په حال کې پرې ایښې وه او تا په مکتب کې خپل ساتیري کول. ورته مې کړه زه د دې ټولو خبرو لایق یم، خو د خدای دپاره په مور مې څه شوي او مور مې چیرې ده؟ ځواب یې راکړ روغتون کې ده. د دغې مېرمنې د مشر زوی دوکان زموږ د کوڅې په سر کې و. راته یې کړه دې تا له زېږولو دی چې مور د تشناب عادت کړی وای ښه به وه. ته خو د هېڅ کوم درد دوا نه شوې. خبرو ته یې دوام ورکړ. 2 ساعته کېږي چې ستا له امله زما د زوی دوکان قلف دی. ته د مکتب او اسنا کې په خپلو خوښیو پسې وتلې وې او ادې دې د مرګ په کومې کې په کور کې پرې ایښې وه. مورې د خدای لپاره نور پیغورونه بیا بل وخت راکړه، ژمنه کوم همداسې به درته چوپ پاتې شم. خو اوس یوازې دا راته ووایه چې هغه کوم روغتون کې ده؟ ابن سینا روغتون کې. مخ ته دې لاړې راتو کړې، نوره یې خپله دروازه په کړس را پسې بنده کړه. ما مې 2 خپلې 2 پردۍ کې. سړک ته مې ځان وباسه او روغتون ته مې ځان ورساوه. د تیز تګ سره سخته ستړې شوم. ګرمۍ هم خپل زور وازمایه. د چادري دننه مې له مخ او غاړې خولې پاکولې. تندې ښه پسې واخیستم. اوبه وې، خو ما د خپلې مور د روغتیا لپاره الله ته روژه نیولې وه. څکلی مې نه شوی. ما ته مې مور له مناویاتو پرکه ځکه مهمه وه چې بس د ژوند دا یو خواخوږی را پاتې وه. زما د مور سره د مینې کیسې له مینانو کمې نه دي. مور راته د نورو ښېګڼو تر څنګ په دې هم ارزښتمنه وه چې نور مې نه په اسمان ستوری درلود او نه په ځمکه. تر زامن مې له پمنو سپیو ډېر وو، خو زموږ له میراثي وروسته د هر یوه په ذهن کې د ناوې جوړېدو میراثي لانځکه ګڼل کېدم. پلار مې د خدای مل شي، بس چې هېر چېرته یې ښه وي هلته یې شپه وي. مور مې ورته مهمه نه وه ځکه نور اولاد یې ورته نه زېږاوه. تل به یې زما مور ملامتوله چې ته شنډه یې، په تا خو هغه د بیدیا سپی هم ښه ده، کال کې 5 کونګري راوړي. حال دا چې په اصل کې مې ناروغۍ په پلار کې وه. د اولاد راوړلو لامل هغه و ځکه تخم یې کم و. روغتون ته ورسېدم او په واټونو کې لکه لیونۍ یوې او بلې خوا ته په دهلیزونو کې سترګې ټومبلې وګرځېدم. لرې مې زموږ د کوڅې په دوکاندار سترګې ولګېدې. هغه بېچاره لاس تر زنې یوه دیوال ته تکیه کړې وه. مخې ته یې ودرېدم. ورته مې کړه مور مې چېرته ده؟ له هغې مې هم تمه وه چې ښې ډېرې کنځاوې راته وکړي او ومې رټي. خو د مور نس هم وایي بوخسي بوخسي وي، د یوې کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه وي. هغه زه درک کولم. پوهېده چې زه هم دا یوه هیله لرم او قصدي مې کور کې یوازې نه ده پرېښې. په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویل یې ورخطا نه شې، مور به دې ښه شي، اوس عملیات خونه کې ده. په دې وخت کې د عملیات خونې څخه په ورخطایۍ سره 2 نرسان او یوه ډاکټر راووتل. ډاکټر دوکاندار ته وویل ژر کړئ وینه پیدا کړئ. هغه 2 نرسان زما خوا کې ودرېدل. نه پوهېدل چې زه هم د دې ناروغ څه کېږم. یو بل ته یې په غوږ کې وویل چې د رګونو متخصص ورته ژر راونه رسېږي، ښځه مري. جراح په غلطۍ کې لو رګ وواهه. ما شک واخیست. ورته مې کړه د څه شي رګ؟
د چاو کوم ناروغ هسې نرس خوله وتپوله. ورخطا له خپله ځایه په تېښته شو. په تلو کې مې د شا لخوا د جراحي له کالیو ونیوه. ورته مې کړه عملیات خونه کې زما مور ده، که څه پرې وشي نو دا روغتون در باندې په بل مخ اړوم. کوم جک مو چې وهلي جبران یې کړئ، که نه په بندخونه کې به مو ورسته کړم. هغه په زوره خپل کالي زما له لاسه وکښل او په منډه د رګونو جراخونې ته لاړ. زه د دهلیز دیواله خوا کې کېناستم. خوله مې نور پسې وچه شوه. د درېدو شماره کې ختمه شوه. په عملیات خونه کې د مورګ مرګوني حالت مې سترګو ته ودرېده. یو کارګر مې له څنګه تېرېده. د ټلیفون سوال مې ترې وکړ. هغه ژر له جیبه راوباسه. پلار ته مې له پردي ټلیفون زنګ وکړ. زما ټلیفون د ازموینې پر مهال د مکتب د ګارد سره پاتې شوی و. پلار مې ټلیفون وانخیست. زموږ ټولنه کې د وینې له ورکړې خلک سخت ویره لري. فکر کوي چې وینه ورکړه وایي وژني. حال دا چې په 6 میاشتو کې وینه ورکول هیڅ زیان نه لري. ما په یو معتبر طبي کتاب کې دا خبره لوستې وه. ما سره کومک کوونکی ګاونډي دکاندار هم دغه حال و. د وینې له ورکړې ډارېده. فکر یې وکړ چې که موږ د مور لپاره وینه ترې وغواړو په زیان به یې تمامه شي. هغه مې مخې ته ودرېده او په وزر یې وویل که اجازه راکړې نور به زه لاړ شم. دکان مې څو ساعته کېږي چې قلف دی. پوهېدم د وینې له ورکړې وډار شو. هغه بیچاره ته هم د تلو وویل او د تکلیف ګاللو مننه مې ترې وکړه. د تره زامن مې یاد ته راغلل چې زنګ ورته وکړم، خو د هغوی کږو نیتو مې بیرته زړه مات کړ، ځکه چې هغوی راته له مخکې په زړه کې ګوړې ماتولې او فکر یې کاوه چې خپل ځان ته مې مینځه کړي، ځکه زه به څوک وم او زما د پوښتنې کولو لکه څه ډاډه و چې نه یې لرم. د ټلیفون جرات مې ونه شو کړی. ناڅاپه مې د مور ژوند ګواښونکی حالت مخې ته شو. ځان سره مې وویل که هغه مړه شي زه به څه کوم. د عملیات خونې پر بستر د هغې معصومه او له ګواښه ډکه څېره مې سترګو ته شوه. ځان سره مې وویل هغه به څومره په تکلیف کې وي. هڅه مې وکړه دغه دروند غم وزغمم، خو ډېره یوازې وم. انسان هم کله کله دومره کمزوری شي چې چغې ترې ووځي. زما هم دغه حال و. په دهلیزونو کې د ناروغو پایوازانو ناروغانو ټولو پام زما بې درېغه چغو ته واوښت. خو زمانه بدله شوې ده. هر سړی یوازې ننداره کوله. چا مې په سر لاس کېنښود او د ستونزې د پوښتنې او ډاډ خبرو ته چا وخت نه لاره، بس صرف تماشه یې کوله. لږ شېبه وروسته یو دنګ سپین پوسته ځوان چې جراحي کالي یې پر تن و له هغه نرس سره عملیات خونې ته په بیړه ننوته. زړه مې لږ ډاډه شو چې ګوندې هغه د رګونو متخصص وي او زما د مور وینه په بنده کړي. د عملیات په مرسته به وژغورل شي. لږ راښه شوم، خو خوله مې دومره وچه وه چې د ژبې د اوښتو چانس پکې کم و. داسې مې هم نشو ویلی چې کاش نن مې روژه نه وای نیولې، ځکه چې ما د مور د مقدس نوم د ژوندي ساتلو لپاره پرې الله جل جلاله ته وسیله جوړوله. د بستر ناروغ یو پایواز مې له مخې تیر شو. خپل ناروغ ته یې په خلطه کې میوه او څو بوتله اوبه اچولې وې. ورته مې کړه وروره یو بوتل اوبه خو راکړه. غوښتل مې لږ یې په خوله وغړوم او مخې ته یې واچوم. ځواب یې راکړ بیرون ووځه، هلته کانتین شته. مخ یې رانه واړوه، نوره یې ماته شا کړه او روان شو. خو زما ژبې کار نه کاوه چې ورته ویلي مې وای د مور د عملیات خونې دروازې ته ملنګه ناسته یم او چیرې ترې نشم تللی. ګوندې په دې خبره یې لږ په زړه کې ترحم پیدا شوی وای. زه فکر نه کوم چې هغه به دا کار د کنجوسۍ له امله کړی وي، بلکې زما سوال ته یې په سطحي ډول نظر ورکړ. ځکه خو وایم کله کله چې له تاسې څوک سوال کوي نو شاید سوال یې ستاسې په فکر کې کوچنی وي، خو مه یې رټئ او پر مخ یې مه وهئ، ځکه چې ممکن ستا دغه کوچنی څه د هغوی د الماسو په قیمت اړتیا وي. د عملیات خونې په سر سره ژیړه او شنه اشاره لګول شوې وه، خو سره اشاره بله او خاموشه کېده. نوره نه پوهېدم، خو سرې اشارې سره زما زړه هم مړ او ژوندی کېده. یو نرس راووت، ویل یې د روقیه پایوازۍ څوک دي؟ زه ورمخې ته شوم. ما ویل زه یم. ویل یې څه وینه مو له بانګه راوړه، خو وینه زیاته روانه ده، د هغه دپاره کفایت نه کوي. 0 سي مثبت ای وینې ته اړتیا ده. ما ورته کړه زما مور ده او وینه ما سره برابره ده، له ما یې وباسئ. ویل یې یو بل کس هم پیدا کړه، بل کس ته اړتیا نشته، ټوله له ما وباسئ. نه، یو انسان له 500 سي زیاته وینه نشي ورکولی. زه یې ورکولی شم،
تاسې د یوې لور مینه نه ده لیدلې، ځکه داسې وایې. له ما تر هغه وینه وباسئ څو چې په هوش کې یم، او تر هغه دوام ورکړئ چې زوف مې نه وي کړی. تاسې ولې داسې سرزوري کوئ؟ د کورنۍ بل غړی نه لرئ، هغوی را خبر کړئ. که مې لرلی نو بیا مې دومره بوج په ځان نه راویست. ځان راته ګران دی، خو مور مې راته له ځانه هم ګرانه ده. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د الماسو غمي ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس سپارو. ښه وخت، ښې چارې.